د قرض معنا دروښیم. د قرض خپل معنا چې دا هغه کاټېدو ته ویل کیږي. یو شی پر مابین غټ ماتول، پرې کول، کاټول دې ته قرض ویل کیږي. په عربي کې دا کینچي نه د غچي دې ته مقراض ویل کیږي. مقراض وایي د شي کاټېدو والا اله. صحیح سلو. نو بیا عرب وایي القرض مقراض المحبه. دا قرض چې کوم دی دا د محبت کاټېدو والا شی دی. القرض مقراض المحبه، محبت په مابین باندې کاټي دا قرضه. تاسو وګورئ عزیزانو، ډېر ښه ملګري، انډیوالان، یاران، دوستان په ډېر خوشحالي به د دې یاري سره روانه یي. بل ور چې ګورې سلام بند، بل ور چې ګورې موبایل کې نمبر ډیلیټ کړی، میټاو کړی، بل ور چې ګورې د خپل یار نمبر چې دی هغه بلاک کړی. وجه څه ده؟ وجه دا د دې مابین لره شراکت رالی، روپۍ رالی، قرضه راله. نو هغه ډېره شیرینه انډیوالي بیا د قرضې د وجې ختمه سي. هغه د دې دوه چې کوم محبت و هغه کاټ سي، هغه په مابینس کې بالکل سره ورکه سي د دې ښایسته انډیوالي. اوس خبره دا د عزیزانو چې دا قرض چې کوم دی، یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو سرایي سړي څه کجوري په پور واخیستلې، څه کجوري خورما په پور واخیستلې. چې واخیستلې بله ورځ هغه سرایي سړی رالی، د طبراني حدیث دی، ورته ویلې یا رسول الله غزما کجوري. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل فی الحال خو کجوري نه لرمه، نو ته ماته څه ټیم راکه. دا سرایي سړی و، د پیغمبر علیه السلام د آدابو څخه واقف و. نو یې خشم وکړي ول خامخوا یې غواړم، اوس یې غواړم. صحابه کرام باندې راولاړ سو، دا سړی به وهلی وای، وهي چې دا ته څه وایې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې ستا دغه فکر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو انصاري صحابي ته ویل ته د کجوري ورکه، نو بیا زه تا ته وروسته درکم. بیا چې کله د انصاري خپلې خورماوې ورکولې، د هغه خورماوې بیا څه کمزوري وې، هغه د قرضو د پور چې کومې خورماوې وې هغه څه اعلی وې، خوندورې وې. اوس دلته دا سرایي سړی ول زه نه غواړم، دا ما ته به هغسې کجورې راکوې چې څنګه ما و تا ته درکړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کوروالا راواخله چې هغه خوله بنت قیس نومېدله، هغې لرې آل ورواستوئ. ول که څه کجورې په کور کې لرې دا راواستوه، دغه پوروړي ته بیا ورکم، تا ته زه بیا وروسته درکمه. خیر دلته دغه سړي سختي شروع کړله. چې سختي یې شروع کړه، ول زه خاص هغه کجورې غواړم چې کومې ما تا ته درکړي دي، زما پر تا حق دی. دلته دا صحابي ورته ویلې ول ته د پیغمبر علیه السلام صدا نه قبلې؟ ده ورته ویلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه څنګه قبول کړم؟ د ګر جهان عادل و انصافدار محمد رسول الله دی، بیا ما ته ولې داسې مطلب کمزوري شی راکوئ؟ صحابه کرام ډېر ورته په خشم سو، دې ځوان ته، دې سرایي ته. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل ما داسې مه کوئ، دا د حق دی چې دا ګمه خوشکه غصه دی ما ته کوي، دا د حق دی پر ما باندې. پیغمبر علیه السلام صحابو ته څه وایي؟ وایي ستاسو دپاره په کار دا ده چې د ده طرفداري وکړئ، تاسو زما طرفداري ولې کوئ؟ د ده پر ما حق باندې دی، د ده پر ما حق باندې دی، تاسو د ده طرفداري کوئ، زما طرفداري مه کوئ. نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبره واورېده، د سرایي ویلې ول پیغمبر علیه السلام خو عادل و انصافدار دی، ولې زما روپۍ نه راکوي؟ زه هغه رقم شی غواړم. پیغمبر علیه السلام مبارک تر سترګو اوښکې وبهېدلې، ول و تر ما عادل و انصافدار انسان پر دا روی زمین نسته، بالکل ستا پر ما حق دی، زه به ستا حق درکوم. بیا یې وفرمایلې هغه قوم، هغه امت باندې به الله برکت نه راولي، پر هغه امت به الله رب العزت به برکتیا راولي، پر هغه امت الله برکت نه راولي چې زورور د کمزوري څخه ډېر ژر خپل حق اخیستلی سي، او کمزوری له زورور قطعا خپل حق اخیستلی نه سي. د الله رسول فرمایي هغه امت دی الله ګر سره برکتمن نه کوي، الله دې ګر سره رحمتونه او برکتونه ور باندې وروي چې کمزوري سړی له طاقتور سړي څخه خپل حق چې دی هغه اخیستلی نه سي.
هغه عمران خان چار وخت خپل بیان کې وایي هغه دا خبره ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي هغه امت به قطعا کامیاب بنسي برکتمن بنسي آباد بنسي شاد بنسي چې څوک کمزوري سړی د زورور سړي خپل حق غوښتلی نسي او غوښتلی نسي. نن دغه معاشره د عاجزانو هیڅ یو کمزوري و غریب و مسکین سړی چې دی هغه د طاقتور سړي خپل حق نسي اخیستلی. تحصیل لره ورسه، میسپلټۍ لره ورسه، عدالت لره ورسه، د جرګو مرکز لره ورسه، هیڅ څوک خپل حق نسي وصولولی. که وصولولی سي په بدماشي و په توپک و په توپنچه او په زور باندې د بیا غریبه څه چې دی هغه څه کولی سي هغه وصولولی سي.